ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه سموده مخ کې دلته زموږ مدرسې ته جامع اسلامیه ته تشریف راوړو او محقق العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا سجاد الحجابی صاحب او دا غټ علما چې کوم دي ماسوتن ماخام ټیمو دی وسره ناستو بیا ټول علما او تر مردان تقریبا غټ علما اغه ته اجازه حدیث هم ورکو په هغه مجلس کې شیخ صاحب یو عجیبه خبر وکړه مام بیا پاغه باندې سوچ کو شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه پاغه کې او فرمایل چې ز کلم حرم ته تلم نو په حرم کې ما د الله نه باقاعده چې زه د الله کور ته نږدې شوی ما نو ما د الله نه دا غوښتي چې یا الله زما د زړه چې دی دا د حسد نه دا د بغض نه او دا د تکبر نه زما د زړه خالی کې مکمل داغه د الفاظ چې کوم دي په دې باندې ما بیا سوچ کو چې الله شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه دا دومره غټه درجه ولې ورکړې دا صرف د دې وجه پکې دکه دا چې الله نه دا سوال کړی چې یا الله زما د ازړو دا د تکبر نه د حسد نه او د بغض نه دا خالی کې نو تاسو کنن وګوره په ټوله دنیا کې یاد ساتي ګوره ها دا په ټوله دنیا کې چې وګوره نو شیخ صاحب چې دی تقریبا 1200 طلبه د جامعه نعمانیه نه فارغ شو او تقریبا 1500 چې دی هغه د جامعه حقانیه دارالعلوم جامعه حقانیه کوړه خټک نه فارغ شو دا دوه ځای د شیخ صاحب شاګردان دي نو تقریبا په یو کال کې د شیخ صاحب صرف علما چې جوړ شي او داغه شاګردان لاندې خلا پرېدا چې دا تقریبا څه کم 3000 ته رسی نو دا سه چرته معنی دی چې یو شیخ او حدیث پڑھاولو والا یو استاد دا غنه په یو کال کې دونه طلبه غ فارغ شي دا د شیخ صاحب د قبولیت وجه شي دا الله ما په دې باندې سوچ کو چې الله دا قبولیت دومره شیخ صاحب لا ورکړل دی کنه دا صرف دغه وجه نه چې هغه نه چا سره پزله کې دا دعای چې ځان لکړی دا الله د هغه سيزونو نه د ځلو مکمل صفا کړی دی چې یا الله زما پزله کې حسد ني بغض ني او تکبر پکې ني نو د اغینا د اغه د وجنه الله درزادونه درجه ور کړی دا او د دې باوجود باس خلک چې دي هغه را پاسي شیخ صاحب مبارک به وي چې دا شیخ صاحب یو خبره وکي نو داسې خبرې کوي چې سړی حیران شي او شیخ صاحب چې هغه پته ولګي شیخ صاحب د سره د هغه مبارک خبره نه کوي هغه ته پته ده چې یاره دا انسان چې لګیا دی یا به د سوجن لګیای مونږ په خپل زدا وایم چې دا کم خلک لګیا دي او شیخ صاحب پس خبرې کوي نو دا یا حسد یا بغض چې الله شیخ صاحب له دونه قبولیت ولې ورکړي دي نو هر مجلس کې اور سړی چرته چلاړ شي دا غنه په سونو خلک راتاو شي صرف د لاس ملاولو د پاره نو تاسو چې د خپل زړه د حسد بغض او تکبر نه د دې سيزونو تاسو صفا کې او باقاعده د الله نه وغواړئ ان شاء الله الله به تاسو لم په دې معاشره کې ډیر عزت درکړي او هر عالم چې هغه وایي چې زه الله ته خوښ شوي او د خلکو په زړونو کې زما محبتي هغه چې په دې فارموله باندې شیخ صاحب په دې فارموله باندې عمل وکي ان شاء الله نو هغه په دې خلکو کې به مقبول شي د خلکو په زړونو کې به د هغه محبت هم پیدا شي دا ګوره ډیره عجیبه فارموله شیخ صاحب بیان کړی دا